خورکۍ پرون پوښتنه کړې وه چې د 15 شعبان روژې نیول څنګه دي؟ دغه خورکۍ ته دا وایم چې یوازې شعبان ته مه کښېنه، بلکې زمونږ د نبی علیه السلام خوږ سنت جمدي کا، او هغه سنت دا دی چې پیغمبر علیه السلام په هره میاشت کې اسلامي میاشت چې روخیږي، نو یعنی مطلب چې کومه قمري میاشت روخیږي، د هغې په 14مه، د هغې په 14مه او د هغې په 15مه روژه نیول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت او دا نیول ډېر لوی فضیلت لري. دې ته ایام بیز وایي. حدیث شریف کې ډېر لوی فضیلت راغلی دی. نبی علیہ السلام ابو ذر ته فرمایي چې کله ته په میاشت کې 3 روژې ونیسې، 3 روژې یعنی مطلب دا 3 روژې نیسه، 14مه، 14مه او 15مه، نو ګوره داسې شوه چې کمن صام الدهره، ګویا چې ټول عمر د روژې ونیوی. نو دا شعبان هم 15مه، نو هره میاشت کې 3 روژې نیسه، په 14مه، په 14مه، په 15مه. د ایام بیز روژې په دې کې به ستا شعبان هم راځي، او دا به مستقل د رسول الله سنت هم ته جمدی کې هره میاشت کې دا خورکۍ زمونږ تکړه وي. نو ګورې دوی ته زه وایم چې دوی هغه مستقل سنت عمل پرېښودي، او هغه چې کوم ثبوت کې اختلافات وي یا د علماو په هغې اقوال وي، نو هغې ته مونږ په تمه هره میاشت کې د میاشت چې راخیږي اسلام د سپومې، ټیک ده، نو د دې په 14مه، 14مه او 15مه ورځ باندې د روژه نیسي، او دعاګانې پرې غواړي، او داسې شوه چې ټول عمر یې روژې ونیوې.